Muslim English Language Institute. Reading 5 pillars of Islam. خوانش 5 ستون اسلام. لوستل د اسلام پنځه بناوې. Islam is the perfect and complete religion. It has 5 pillars. اسلام یک دین عالی و کامل است. اسلام دارای 5 ستون است. اسلام یو عالی او بشپړ دین دی. اسلام پنځه بناوې لري. The first one, Shahada, which means accepting that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, and Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. شهادت به معنای پذیرش یگانگی خداوند جل جلاله و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به عنوان پیام آور الله جل جلاله. شهادت یعنی د الله جل جلاله یوالی منل او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای د پیغمبر په توګه منل. The second, Salah, is the daily prayer in Islam. It consists of 5 prayers a day at sunrise, at noon, in the afternoon, at sunset, and in the evening. صلات نماز روزانه اسلام که شامل 5 وقت نماز در شبانه روز می باشد. نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز شام. لمونز په اسلام کې په یوه شپه او ورځ کې 15 وخته لمونز فرض دی. د سهار لمونز، د ماسپښین لمونز، د مازدیګر لمونز، د ماښام لمونز او د ماسخوتن لمونز. The third, Zakāt or alms-giving, is the charity to the poor and needy. زکات یا صدقه غریبانو ته د صدقې د ورکړې په معنا ده. The fourth, Sawm, is fasting, which is an obligatory act during the month of Ramadan. Muslims must abstain from food, drink, and other such activities that can break their fasting. صوم یا روزه یک عمل فرضی در جریان ماه رمضان است. در این زمان مسلمانان باید از خوردن، نوشیدن و فعالیت‌های مشابه که سبب شکستن روزه می شود پرهیز کنند. روزه د روزې په میاشت کې یو فرضي عمل دی. په دې میاشت کې مسلمانان باید له خوړلو، څکلو او داسې کارونو څخه چې روزه پرې ماتیږي ډډه وکړي. The fifth, Hajj. Every Muslim who can afford it should go to Mecca once in his or her life. حج هر مسلمانی که توانایی مالی دارد باید در طول عمرش یک بار به زیارت مکه برود. حج هر مسلمان چې مالی توانایی ولري د ټول ژوند په اوږدو کې باید یو ځل د مکې معظمې زیارت ته لاړ شي.